aquí la balón. Bismillahirrahmanirrahim. पाकिस्तान वजीरदार फायदा मोहसिन नकवी تاسو یو تاریخ لرئ تاسو یو لوی تاریخ لرئ پښتانه چې کله راټول شي ټوله نړۍ ته شکستونه ورکوي پرون تاسو دلته اورېدل چې د نورو مظلومو قومونو خلک راغلی وو هغوی یوه خبره کوله چې په دې خاوره انقلابونه پښتانه راولي دې سره پښتون قوم به انقلاب راولي تقریر ته نیم راغلی تقریرونه ورځ سبا ده سبا ورځ عمومي جلسه ماښام کېږي سبا ماښام ټول پښتون قوم ته
ټول پښتون ملت ته سبا ورځ موږ ورکړې ده چې ولسي جلسه به سبا ورځ ته کېږي. دا نن چې کوم خلک ځوانان راغلي دي دا خو صرف د خپلو مشرانو عسکر دي او دلته دوی ته ولاړ دي چې راځه چې اوس چې دا تربیل دا پنجابی او دا ټول دا ځوانان یوازې د خپل وطن عسکر دي چې ته زما جرګې ته راتلې په خلکو د پاریزونه کول نن زه درته ناست ولاړ یم ته اوس عمومي جلسه وي دا مخامخ صنفونه چې به صفه کېږي خونه هم به د ټول میدان اور سبا ماښام پورې به د مشرانو پنډال ناست دی هغه لګیا دي هلته مشوره لګیا ده هلته خبره لګیا ده. نن ورځ خالي نن ورځ 15,000 نه باندې د کام وطن مشران په رجسټر باندې په کاغذ باندې رارسېدلي دي د هرې پارټۍ مشران راغلل مشران دا موجود دي دا هر ځای یوازې راته پاتې د ټولو سینو مشران موجود دي د ټولو طبقو پیشو مشران موجود دي د وطن تر خویندو پره دا دلته موجود دي. محترمو انشاءالله مشاورت لګیا ده د ظالم پر خلاف د جابر پر خلاف دغې پر خلاف پښتانه مشران سرناست دي. دوی به تاسو د دوی پر ضد کې اتم کوشش نه کوئ وعده ده دغه دلته مشران مشوره کوي چې رټ جوړ شي. آلریډي هلته خلک ډېر زیات پرشان دي په ډېر ډېر تعداد کې دي. دې مشاورت او خبرې شروع دي په هغه کې بیا فرق راځي نو تاسو به دا موقع ورکوئ چې سبا پره به دا نوره ټوله علاقه ستاسو ده چې جلسه پکې کوئ هم سټېجونه به درته جوړ دي چې زموږ سټېجونه مو درته جوړ دي دا ټول بیتوتونه ستاسو دي. انشاءالله دا انتظامات په نور درته کوو او البته د مشرانو پنډال په طرف باندې به ځوانان د تګ کوشش نه کوي. پیاوړي یئ تکړه یئ تاریخ جوړوئ د وخت اتلان یئ او دغه ځوانان او دا چې څومره دلته ناست دي دا د دښمن وار وي چې د دې وطن لپاره هم ستا سر ماتولی شي هم خپل سر ورکولی شي. ډېرې قربانۍ مو ورکړلې ډېر یې شهیدان کړلی. انشاءالله اوس د ظالم وخت دی چې هغه نور نسکور شي. نو ما صرف د پیغام ته راغلی وه چې ځوانان به د مشران دلته خپل پنډالونو کې ګرځئ دلته به خلک راځي خبرې به درته کوي تقریرونه به درته کوي د خپل وطن خبره به کوي هغه به تاسو په ارام سره اړوئ او نور به د پنډال په طرف باندې به د مشران پنډال ته به رش کوي. یا هم ځوانانو ستاسو قربان شمه ستاسو د نن نه قربان شمه ما باندې اتحاد ځوانان را باندې ګران دي. کوم ځوانان دوی شهیدان کړي دي ما په هر شهید نه پس یقین ومنه زه کمره ته لاړ شم. دا ځوانان زه د دغو ځوانانو سره بې انتها مینه لرم. زه د دغو ځوانانو سره ما په هر شهید باندې کمره ته یوازې تللی یم. ما په قرآن ناستې کړي چې زه به د خپل ملګری شهید چاته پرېږدم. انشاءالله وخت به راځي بیا هم وایم دلته مشران راځي ټولو ته سلام. خدای به تل راته آباد لره انشاءالله په یو ځای